د سویل ختیځ زون مرکز پکتیا هغه ولایت دی چې په دې سیمه کې د کرونا ویروسي ناروغۍ زیاتې پیښې پکې ثبت شوي دي. د دې ولایت ځینې اوسیدونکي او د ولایتي شورا بعضې غړي بیا د کرونا ناروغۍ پر تشخیصي کاري ډلې نیوکه کوي چې په خبره یې د ناروغانو ټیسټونه په مشخصه پایله نه راوځي. او بله دا چې د لابراتوار نتایج چې راغلي دي هغه کسان چې راغلي دي ما په فکر دا پوره مسلکي کسان نه دي. د یوې هفتې یا د شلو ورځو د ورکشاپ لوستونکي خلک دي چې ورکشاپ یې ورکړی دی دلته بېګنی مثبت راوځي سبا ته چې بېرته همغه سړی ورځي بېګنی د احمد په نوم سبا ته چې د محمود په نوم ورځي مثبته دی. نو دغه ټیم او د کرونا سره مبارزه ټوله د پکتیاوالو له نظره تر شک لاندې ده. زه عیني شاهد یم د دې حال چې یو کس یو نفر راځي هغه په 3-4 نومو باندې معاینات ورکوي هغه معاینات راځي. زه په خپله مې لیدلي چې یو نفر ما ته خپله ویلي دي چې په مختلفو نومو ما معاینات ورکړي دي. ولس باید په دې کې همکاري وکړي او معاینات چې مثبت او منفي راځي په دې کې د ولس همکاري ډیره مهمه ده. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست مسؤلین بیا وایي د اړوند وزارت لخوا ورته وړ ډاکټران رالیږل شوي چې په وخت سره د هر ناروغ پایله په سمه توګه د طبي ماشینونو په مرسته معلوموي. دوی وایي ځینې وخت د کرونا ناروغۍ حالت بدلیږي چې ښایي پایله یې هم تغییر وي خو په خبره یې ناسمه پایله نه وباسي. نو د عامې روغتیا وزارت خو په داسې څوک نه رالیږي چې هغه مسلکي نه وي دلته راشي ځکه دا یو اساسه موضوع ده. په دې کې ټول مسلکي پرسونل دي راغلي دي دوی معاینات کوي او لابراتوار کې بعضې وخت کې کوم هغه که راځي د هغه دپاره موږ دغه سمپل یې لېږلي دي کوالټي کنټرول ته چې هلته هم چک سي نو له هغه نه وروسته بیا ګورو تر د پرسونل هم مسلکي دي. پکتیا کې تر دمه د کرونا ناروغۍ 125 مثبتې پیښې ثبت شوې چې د مسؤلینو په خبره له ډلې 4 تنه مړه او 10 نور بیرته رغېدلي دي. نور احمد حیران، غرغښ راډیو تلویزیون، پکتیا.